راشد د کرکټ خان 14مه برخه د 19 کلنو لوبډلې ته د راشد خان غوراوی. راشد خان خپل هدف ته کرار روان دی او ثابت قدمونه اخلي. د افغان کډوالو او کوچیانو له لوبډلې تر 3 ورځنیو لوبو او بیا تر شپږیزې د مزلونه یې د منزل لارې رالنډوي. اوس نو د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې ته ځي. په شپږیزه کې له ښو لوبغاړو او روزونکو سره ولوبېدی او د استعداد ورته معلوم سو. له شپږیزې سمدستي وروسته د بست روزونکي عبدالولي امین ورته وایي ته باید د 19 کلنو لوبډلې کې ولوبېږې، هلته درته ضرورت دی. د شپږیزې د سیالیو په مهال د افغانستان د کرکټ د غوراوي د کمیټې غړو هم په راشد خان باندې نظر ساتلی وو او له تیرو لوبو یې خبر سوی وو. له دغو لوبو وروسته بیا عبدالولي امین زه د 19 کلنو لوبډلې ته معرفي کړم. ماته یې وویل ته باید د 19 کلنو په لوبډلې کې یې. د کرکټ بورډ یو بهرنی چې پیټر انډرسن نومېده د روزونکي په توګه ګمارلی وو. د هغه له دندو یو دا وه چې د ځوانانو لوبغاړو په روزنه کې کار وکړي. انډرسن د راشد خان لوبه کتلې وه او ټینګار یې دا و چې د 19 کلنو لوبډلې ته غوره سي. په کابل کې بیا د 19 کلنو لوبغاړو ازموینه وه. یو انګریز روزونکی و پیټر انډرسن نومېده. هغه په نیټ کې زما بالینګ او بیټینګ ولیده. خوشحاله و. راته یې وویل ته زموږ لپاره مهم لوبغاړی یې. یو ښه لوبغاړی یې، هم د توپ اچونه ښه ده او هم د توپ وهنه او هم د فیلډینګ ښه دی. راشد خان په زړه کې پوهیږي چې خپلو هیلو او ارمانونو ته نور نږدې سوی دی. دغه مهال دولت احمدزی د لوبغاړو د غوراوي د کمیټې مشر و. رئیس احمدزی او عبدالولي امین هم د دغې کمیټې غړیتوب درلود. د کمیټې اصلي دنده ملي لوبډلو ته د لوبغاړو غوره کول و. د افغانستان د 19 کلنو لوبډله د پاکستان د 19 کلنو له لوبډلې سره 3 لوبې لرلې او بیا د 2015 او 2014 نړیوال جام ته لاره موندي او سر له اوسه تمرینونه وکړي. د 19 کلنو د لوبډلې روزونکي په همداسې یو لوبغاړي پسې ګرځي چې توپ اچونه وکړی سي او توپ وهنه هم. راشد خان دوی ته د غازي امان الله خان په لوبغالي کې ویلي و زه توپ وهونکی یم او توپ اچونکی هم یم، خو هغه وخت ورسره چا دا خبره ونه منله. د 19 کلنو لوبډلې ته اکثره لوبغاړي غوره سوي. د 19 کلنو لوبډلې ته اکثره لوبغاړي غوره سوي وه او په ډیرو لږو برخو کې د لوبغاړو د غوراوي د کمیټې وروستۍ مشورې پاتې وې. د ځینو نورو روزونکو او لوبڅارانو ترڅنګ د افغان لوبڅار بسم الله جان شینواری پام هم راشد خان ته اوښتی و. بسم الله او راشد خان دواړه په قوم شینواری دي. بسم الله شینواری په شپږیزه کې عبدالولي امین ته هم ویلي وه چې راشد خان ښه توپ وهونکی دی او توپ اچونه یې هم ښه ده. بسم الله شینواری دولت احمدزي ته هم دا خبره کړې وه او سپارښتنه یې دا وه چې باید د 19 کلنو په لوبډله کې واخیستل سي. د عبدالولي امین له سپارښتنې او پیټر انډرسن له تاییدۍ وروسته نور داسې کوم خنډ نسته چې د 19 کلنو لوبډلې ته د راشد خان د ورتګ مخه ډپ کړي. دولت احمدزی چې هغه وخت د 19 کلنو لوبډلې روزونکی هم و خبر و چې راشد خان د کوچیانو په لوبډلې کې ښه ځلېدلی دی. شپږیزه لیګ یې لوبولی او ښه استعداد لري. دی تصمیم نیسي چې راشد خان وویني او باید یې هم وویني. په غازي امان الله خان لوبغالي کې د لوبغاړو کمپ و او د 19 کلنو لوبډلې لپاره د لوبغاړو د انتخاب ازموینه اخیستل سوې وه او ما ته چا وویل چې دی ښه بالر دی او ما چې دی ولیده د په ولایتي ټورنمنټ کې او د کوچیانو په لوبډلې کې لوبه کړې وه. ما چې ولیده د شاهد افریدي یعنی د پاکستان پخوانی لوبغاړي په سټایل کې بالینګ کوي خو ګوګلي یې ښه کوله. ما ته سلیکټرانو وویل چې دی یوازې ګوګلي کوي. ما ورته ویل چې د ده همدا ګوګلي او لیګ بریکس ما په کار دي. د ده فرق دا و چې د فینګر لیګ بریکر یعنی د ګوتو په مرسته توپ څرخوي. دی او نورې دنیا کې هم داسې بالران ډیر کم دي. د ده فټنس فیلډینګ او بیټینګ مکمل وو او داسې ښکارېدی چې دی مخته تللی سي. ما سره 2.5 کاله پاتې سوی وو او د ده په فزیکي ذهني او د بالینګ په اکشن باندې مکمل کار اوس. هغه راشد خان چې څو میاشتې مخکې د 19 کلنو لوبډلې ته په ازموینه کې اخیستل سوی نه و اوس په ډېره اسانۍ سره د 19 کلنو لوبډلې ته لاره وکړه. تیر ځل هغه په خپله غوښتنه چې د 19 کلنو لوبډلې ته لاړ سي خو دا ځل یې روزونکي غواړي. له همدې ځای څخه د افغانستان د کرکټ له اسمان د نړۍ کرکټ ته یو ستوری د ځلېدو لپاره رسمي سفر پیل کړ.